قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. دوی فکر کوي چې کنه چېرې موږ ته وایي چې تاسو قرباني ورکړله. قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. دوی دا خبره ډېره پرځاني وکړي خو اصل حقیقت دغه دی. ما هلته په کراچۍ کې هم چې کوم زموږ جج وایښت ته ما دا خبره کړې وه. ما وویل چې دې لکه دا خبره چې وکړله ما ورته وویل کله ته که چېرې بې کوره شولې تا کور یې ړنګ کړ تا هېڅ پاتې نه شول او ته کډواله شولې او په کیمپونو کې شولې بیا به تا ته پته ولګي چې دا قرباني څه ته وایي. دا زموږ کور دی. اوس یې دغه حالت دی. تباهي دغه رنګه حال دی. قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. که چېرې بې کوره شولې تا کور یې ړنګ کړ تا هېڅ پاتې نه شول او ته کیمپونو کې شولې بیا به تا ته پته ولګي چې دا قرباني څه ته وایي. کله پښتون تحفظ مومنټ دا خبره ورته کوي نو بس په دوی باندې بده لګي. تباهي کول چې کوم دي دغه د دوی دپاره هېڅ خبره نه ده خو چې موږ دغه خبره کوو نو هغه د دوی دپاره بیا د سر د درد دی او زموږ MNA زموږ رهنما علي وزیر بیا په زندان کې دوی داسې اچوي. زموږ جماعت لوی ښایسته جماعت دوی ورته ښایسته هم جوړ کړي. زما سره تصویران شته یې ګورئ دننه چې کوم ډیزاین و دا لاندې زموږ دوکانونه وو. دغه لاره وه دغه لاره ده او موږ ورته وایي د اوتې شاخې لاره. دلته زموږ چې دا کومه قبیله ده دغې 8 شاخونه دي نو دغه لاره وه مین لاره وه دغه چې کوم دوکانونه وو ډېر چلېدل به دا اوس یې دغه دا دلته دغه چې کومه زموږ وه دغه مېلمنخانه به وه دا ډبل سټوري به وه او دلته مقصد د شیخ شولې کوټې وې دا بیا ډبل سټوري وې. هلته هغه هم ډبل سټوري بلکې هلته پاسه هم دریم چت هم ورکړی و او دلته چې کومه وه د پاسه به دا ښه دنګ ځای به و نو یو ځای به دغه لاندې چې کومه سینري وه دغه به کتلی شوه. دلته به ناست وو ګپې شپې به وهلې او ډېر به انتها خوند به یې کولو. بالښتونه به رااخیستو بهر ته به ناست وو. دا زمونږ د کورو حالونه دي. د وزاپور وګورئ د نظاره وګورئ د سندرې وګورئ د زمونږ وطن وګورئ او زمونږ د کورو حال وګورئ. دا خو یو ارضي چې کوم جومات و یعنې دوی چې کوم د پاسه دا چادر و د اوسپنې والا نو زموږ ډېر هغه جومات و نو هغه تباه شوی دی. نو دغې چې کوم غدي دا یو داسې عرضي تار هغه کې یو جومات وړوکی راته جوړ کړو دلته موږ لمونځونه کولی شو. دا دغې نشانې دي وګورئ.
دا زموږ جماعت و دا به ټول ډېر ښایسته جماعت و دا زموږ دغه دیوالونو ته شیټونه هغه ورکړي وو دا خو اوس هم لکه ولګېدله توپې وغیره پرې لګېدلي دي د پاسه وچه شوې ده یعنې دا خدای چې څو سوه کاله عمر به یې راغی نو دا ډېره دفاع غوندې ښه ده وایي چې دا ډېر ښه اکسیجن هم پیدا کوي دا ګوره دغه ګرل سکول و که نه سرکاري سکول و دا اوس انتباه شوی دی وزیرستان خو ډېر ښایسته وطن دی او وزیرستان بیا مختلف ریجنز لري داسې علاقې هم شته چې لږ ګرمې دي که نه او داسې ده چې بیا نارمل هم شته پکې بیا داسې دی چې ډېرې یخې دي او دا هغه چې کومه علاقه ده دغه بیا ډېره یخه راځي که نه ډېره ښایسته ډېر ښایست دی پکې هر قسم میوه دغه دلته شته ده او غرونه دي جنګلات دي ډېر بې انتها ډېر جنګلات شته پکې او ورسره د نښتر وغیره دغه ډېر لوی جنګلات دي دغه چې اوس بار چې څومره درومې که نه نو دا چې کوم دی ښایست او د کومه ګرینري دغه نور هم زیاته کېږي بیا د وزیرستان چې کوم دغه پرېغل دی په ټول چک غر یې نو هغه هم دلته نږدې دی خلک دغه ځای نه عموماً په پښې باندې وردرومي نو یعنې دلته خو د ټوریزم هم ډېر ښه چانسز کېدلی شي خو دا ده چې لږ سهولت غواړي سهولتونه هم شته ده روډونه نه دي تېر نو چې روډونه تېر شي او خلک ته هم موږ دا ورته ووایو چې دلته دغه ځایان شته ده تاسو راتلی شئ ورته نو زه وایم چې ښه زبردست دوی به ډېر انجوی کړي او ډېر خوښ کوي دلته راغلی که نه خامخا دغه ټول پاټیان به کرونده به پکې شروع وه ښه زبردست فصل به یې کولو خو ځینې باطلي دي دغسې اوس چې کلي ته راشئ نو یو رنګه خوند په دا هم نه کوي چې د کلي روح چې کوم دی د کلي په شعر نه درته ښکاري ولې هغه کورونه چې کوم ټول ړنګ شوي دي